اعلی مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان واتیاومه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 19 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ای پیغمبره خپل لوړ مرتبه پروردگار د نوم په پاکۍ سره ستاینه وکړه هغه ذات چې پیدا کړی او انډولې برابر کړی هغه ذات چې تقدیر ښکلی بیا یې لار ښودلې هغه شنیلي د ځمکې څخه راټوکولي بیا یې هغه وچې تور ګرځولي میده کړي دي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ژر به قرآن په داسې توګه پر تا ولولو چې بیا به یې ته نه هېروې پرته له هغه چې د الله خوښوي هغه په ښکاره هم پوهېږي او څه چې پټ دي پر هغو هم او موږ به تا ته د آسان شریعت لاره آماده کړو نو ته نصیحت وکړه که نصیحت ګټور وي سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا څوک چې ویریږي هغه نصیحت مني او له دې په ډډه کیږي هغه زیات بدمرغه خلک نه مني چې ډیر لوی اور ته بلاړ شي بیا به نه پکې مري نه به ژوندي کیږي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى برای ومند هغه چا چې سپېڅلتیا یې غوره کړه او د خپل پروردګار نوم یې یاد کړ بیا یې لمونځ وکړ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى خو تاسې د دنیا ژوند خوښوئ په داسې حال کې چې آخرت ډېر غوره او باقي پاتې کېدونکی دی همدا خبره په مخکنیو راغلو صحیفو کې هم ویل شوې وه د ابراهیم او موسی په صحیفو کې